سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان حقانی د محاصره جهاد بنسټګر بللی او د هغه وژنه غاندي. تحریک طالبان پاکستان د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر حلیل الرحمن حقانی د معاصر جهاد یو له بنسټګرو څخه بللی او د هغه په وژل کېدو باندې خواشیني څرګنده کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره حلیل الرحمن حقانی ته د شهادت مبارکي ورکړې او د هغه وژنه په سختو ټکو غندلې ده. تحریک طالبان پاکستان د حقانی په اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکلي هغه د شوروي اتحاد او ناټو پر ضد د دوو جهادونو مخکښ مشر او د معاصر جهاد له بنسټ ایښودونکو څخه و. تحریک طالبان پاکستان وایي چې دوی د افغانستان اسلامي امارت سره په دغه لوی غم کې ځان شریک بولي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د حلیل الرحمن حقانی په وژنه یې ټکان خوړلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په یو ترهګریز برید کې د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر حلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو خواشینی شوی. اسحاق ډار وویل پاکستان د ترهګرۍ هر ډول او بڼه غاندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر د وژنې په اړه د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان له لنډمهالي حکومت سره په تماس کې دي. بلخوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حلیل الرحمن حقانی پر مرګ خواشیني ښودلې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې حلیل الرحمن حقانی د افغانستان د یوې درندې جهادي کورنۍ غړی و چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل خلاف جهاد کې مهمه نقشه درلود. کرزي پر نوموړي برید غندلی او د نوموړي له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. بلخوا بیا انس حقانی وایي چې زموږ کورنۍ له شهادتونو سره نه بلده نه ده. د حقانی شبکې جګ پوړي غړي او د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د خپل تره په وژنه کې خوارج مسؤل وګڼل. انس حقانی خپل تره د دوه امپراتورو جنګیالی بللی او وایي په دې لار کې یې پر وجود لسګونه ټپونه وخوړل او زندانونه یې تیر کړل. نوموړی وایي چې هغه ډېره دردونه او مرګونه ولیدل خو ماته نشو او 2 ځله تر ازادۍ ورسېده. انس حقانی زیاتوي یرغلګرو پرې 15 میلیونه ډالر انعام کېښوده خو ناکام شول. د حقانی کورنۍ دغه غړی وایي نوموړی د هغو کسانو لخوا ووژل شو چې د اسلام د مبارک دین د پیروۍ ادعا لري. ظاهرا د نوموړي اشاره داعش وسلوالې ډلې ته ده. انس حقانی پر خپله ایکس پاڼه ولیکل خوارج د اسلام په تاریخ کې همیشه ستر شخصیتونه شهیدان کړي چې حلیل الرحمن حقانی هم له دې سپېڅلې قافلې سره ملګری شو. نوموړی وایي چې د حقانیانو کورنۍ له شهادتونو او قربانیو سره نه بلده نه ده او پرې ویاړي.